د کابل اړوند سروبي ولسوالۍ ته راغلي یو او د دې ځای شپنۍ ننداره در باندې ویني او شپنۍ ښکلا. هیوادوال راځي او خدمت یې کوو دلته کمایان ورکوو ورته پاروي خوري وطني خوري د دې ډن او چرګ خوري چرګ کړای هم شته ده. خپله شپې دوکاندارۍ کې راحته وي نو ورځې لخوا دلته ګرمي هم ډېره وي نو یو ورځې لخوا خوب کوو د شپې لخوا بیا دوکانداري کوو. ملګرو ډېری خلک ماته شینواری وایي خو شینواری یو معزز قوم دی دروند قوم دی خو زه په خپله شینواری نه یم. زه په قوم پشه یي یم د لغمان پشه یي اوسېږم په خیوه کې. یو زړه وسل غمونه لاندې مغروره کېږه مه خاورې ښایست نه مه دا خو ډېر زبردست دی. وخت د فنکارانو غرور هېڅکله مات مه شه همدوی دي چې په موږ لوروي دا زمانه. خو نه پوهېږو چې دا پیاز دله کومه که پیاز خپله موږ نه خرڅوو. پیاز نومېږي دا په میتر خرڅوئ که په ګاز؟ د شپې نیمه شپه ده راوتې زړه کې د ویره نشته چې خدای مکړل د به څوک رانرشکه وتښتوي یا به داسې یو پېښه راوشي شپه ده که نه د امن نه خوند اخلي که څنګه. شاعران د ټولنې سترګې وي صحیح دی. کله چې شاعران د ټولنې سترګې وي ژبه وي نو هغه باید داسې څه ووایي چې ټولنه ښې خواته رهبري کړي. د ورځې دوکانداري د شپې خو بیا دومره نه وي نو د ورځې خو بیروبار زیات وي که نه. دا څه دا ما ته هم داسې جالب دی چې دا څه دی نه پېژندو. دا پېژنې؟ سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې. سلامونه هیواد افغانستان ته بخیر راغلاست. زموږ د یوټیوب چینل لیدونکو ستړي مه شئ او وخت مو بخیر. د کابل اړوند سروبي ولسوالۍ ته راغلي یو او د دې ځای شپنۍ ننداره در باندې ویني او شپنۍ ښکلا. سید رحیم کاکړ یم البته او تاسو تر وروستۍ خپرونه راسره وڅارئ. تقریبا 12 نیمې بجې دي او دلته به د قدرمنو هیوادوالو سره زړه خواله لرو. له موږ سره پاتې شئ چېرته مه ځئ او زموږ یوټیوب چینل در سره څارئ. هیوادوالو دلته د یو تن مای پخونکي څنګ ته راغلی یم د سره به غږېږو. سلام ستړي مه شئ. وروره ښه یاستئ جوړې خیرت ده کراري ده خیر راغلی. ډېره مننه. څنګه یاست؟ شکر دولت څخې خپله څنګه ښه خو خیر راغلی خیرت ده نو ژوندی اوسئ. شپه هم په خیره پیل کړې؟ والله خیر د نصیب څه پیل کړی م ده خو مونږ خو شپې ورځې دوکان خلاص یو مایپذي ده دلته او په څنګ کې چرګان هم ورسره پخوو او شپې هم خلاص یو د ورځې نه. څنګه د شپې ډېره سودا کېږي که د ورځې؟ بس اوس هوا لږ ګرمه ده د شپې لږ خلک زیات غف آمد لري نو شپې کار بیا ښې لږ یعنې مطلب نظر ورځې ته د شپې کار ډېر ده. او شپې بیا کار کوي هوا لږ یخ هم وي بیا دا د مایي خوراک چې ده یخ هوا کې خوراک زیات وي بیا. زه ډېر ښه دی. دا راته ووایه د هیوادوالو سره څنګه یې؟ ونه ښه شکر د هیوادوال راځي او خدمت یې کوو دلته کمایان ورکوو ورته پاروي خوري وطني خوري د دې ډن او چرګ خوري چرګ کړای هم شته ده ورته څه زړي هغه ورته تیاروو. دومره خبرې مو وکړې خو ځان یې معرفي نه کړ. نوم مې بشیر ده او د سروبي ولسوالۍ دلته مایپذي کې دلته استاد یم. ډېر ښه دی. بشیر جان دا مو خپله مایپذي ده که نه استاد یې دلته؟ او دلته استاد یم دا مایپذي د شفیع الله په نامه ده او ډېره مشهوره مایپذي ده. یعنې معاش درکوي؟ او ما ته معاش راکوي. ډېر ښه دی. څو بجو پورې ناست یې به دلته؟ د شپې خو سهاره پورې غونډه شپه ناست وي بیا سهار کې بل نفر ورته کېږي. نوکري ده وخت دی وخت معلوم وي بس سهار بل وخت راځي بل نفر راځي او شپې بیا زه ناست یم. دغه کوم مشتریان چې درته راځي زیاتره نه هغه ماین خوښوي چې له سیند څخه مو نیولي وي که نه فارمي ماین؟ زیات مشتری چې راځي وطني ماهي خوښوي خو وطني ماهي بیا لږ قیمت هم ده خو هغه بیا ښه خوندور ماهي ده.
که نه اوس به لږ کم یافته یي وطني مایي وطني میان اوس لږ کم دي خو او بیا پارمو میان راځي ژوندي ورسره یي خو بیا ژوندي میم خلک خوښوي زیاته وطني هم شته دي خو کم راځي ژمي کې د مایانو سودا ډېره وي که په اوړي کې نه ژمي کې ډېره وي ژمي کې خو هوا څو یخی د مایي خوراک زیات کېږي او اوس هوا لږ ګرمه ده خلک دونه خوراک نه کوي د مایي کم خوراک کوي دغه سروبي څنګه نوم ایستی په مایانو کې په ټول افغانستان کې مایان ډېر دي خو سروبي ولې نوم ایستی سروبي په دې نوم ایستلی چې دلته د سروبي کې بندونه دي او میان پکې زیات دي سروبي بندونو کې میان دي وطني میان دي مشهوره په دې دي زیات خوندور میانې دي ډېر ښه دی څنګه په اوړي کې مایان کم یافته پیدا کېږي مکم په ژمي کې زیات وي دا ولې وړي کې خو موږ نه مشتری کم راځي بس موږ نه کم موږ مرته را پیدا ژمي کې بیا زیات راځي موږ مرته موږ نه سیستم برابر کړی موږ نه زیات ورته برابرو ډېره مننه موږ به کم مایي خورې وطني که فارمي کم د تاسې خوښېږي دا خورې ژوندي خورې شیرمایي خورې د کته تنګي د سیمې ژوندي خو نه خورو پاخه مایان خورو پاخه خورې نه ژوندي د اوبو نه درته راباسو په دې شپه او دې شپه باندې که نفر شته کاریګر شته بس ته خالي بس خوازان آماده کړه زموږ لپاره مو کاریګر اوبه یې ونیسي نه همدلته حوضونه هم جوړ کړي دي هغې کې هم ساتلي دي تیار زه ډېر ښه دی دا راته قدرمنو هیوادوالو ته به دې پیغام څه وي هیوادوالو ته مې دا پیغام د هر وخت راسي دلته د سروبي ولسوالۍ کې دلته محفظي دی د پلت څنګ کې او غونډ بازار نه به 50 روپۍ مراتي او هندي خورې او پارمي خورې کم یو خورې خدمت کوي او هیوادوالو دا قضاوت به موږ وروسته کوو چې یو ځل د ده مایان وخورو بیا قضاوت کوو چې څه ډول ول مننه تاسې نه هم ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړه ډېره مننه هیوادوالو چې زموږ سره یاستئ او زموږ خپرونې تعقیبوئ تر وروستیو را سره پاتې شئ او خپرونه جریان لري هیوادوالو د کابل او جلابات عمومي لار ده او دلته د یو بل تن هیوادوال سره به وخه کېږو ستړی مه شئ خیر اوسې مننه زنده اوسې څنګه یې شکر الحمدلله تاسې ښه یاستې صحت هم ښه ده ډېره مننه اول خو ځان معرفي که نوم مې عبدالسلام سایدزی ده کابل ولایت سروبي ولسوالۍ سایدزی صاحب څنګه ده د ورځ ژوند بیخي د الله رحم ده شکر د ژوند ښه ده دکانداري سره څنګه ښې دکانداري سره هم ښې دکانداري هم ښه ده بس ځان هم پکې مصروفه کړی زه ډېر ښه دی د ورځې راحت دی که د شپې دکاندارۍ کې والا زه خو خپله شپې دکاندارۍ کې راحته یم یو ورځې لخوا دلته ګرمي هم ډېره وي نو یو ورځې لخوا خوب کوو د شپې لخوا بیا دکانداري کوو مشتریان د ورځې زیات راسي که د شپې والا دا خو چې دا عمومي لاره ده د کابل او ننګرهار نو د شپې لخوا هم په دې لاره بیروبار ډېر او د ورځې لخوا هم نو د شپې هم ښه بیروبار یي په دې لاره یعنې هدف دلته دا چې سودا د ورځې ډېره کېږي یا د شپې نو عموما د ورځې ډېره کېږي مشتریان د شپې زیات راځي او سودا د ورځې ډېره کېږي نه خو مشتری لاره دا بیروبار یي خو هم د ورځې دوکاندار د شپې خو بیا دومره نه وي نو د ورځې خو بیروبار زیات وي که نه دا څه دا ما ته هم داسې جالب دی چې دا څه دی نه پېژندو دا پیژنې پیدا کړی دا څه شی دی دا خو موږ په خپله لهجه کې ورته پیاز وایو د دې یو میتر په څو دی دا په میتر خرڅوي او که په ګاز دا خو والا دلته موږ سره نشته دا شینواري صاحب موږ حیران یو چې شینواری نیمه درنو ملګرو ډېری خلک ماته شینواری وایي خو شینواری یو معزز قوم دی درون قوم دی خو زه په خپله شینواری نه یم زه په قوم پشه یي یم د لغمان پشه یي اوسېږم په خیوه کې او شینواری نه یم اول خو دا راته اول خو ستړی مه سې ډېره مننه دا دې کومه کوي زه حیران یم چې دا د کومې لاسه راغلی دکان کې پیاز هم خرڅه نه پیاز خو دلته موږ نه خرڅوو خو نه پوهېږم وکړه چې دا څه کړی ده چیرته په دغه دکان کې پیدا کړل بیا دې وبایللې 2 کارتانه جنسنګ
والا نه پوهېږم نو شاید چا راوړي په خپل دکان هم شکی یې او نو دلته خو ډېر سامان آلات ایښي دي نو موږ به کم یو ګورو دنه به پوښتنه وکړو چې دا د کومه که شاید لاره کې پیدا کړی وي او دلته یې راوړی ده نو کېدای شي لارې کې به یې پیدا کړی له کومه به یې کړی ښه ډېر ښه دی جالبه ده دکاندار یو په دکان کې معلومات نه درته کېږي چې څه راسره شته او څه نشته درسره والا دغه معلومات موږ ته کېږي چې څه شی موږ سره شته ده او څه شی نشته ده خو نه پوهېږو چې دا پیاز دله کومه که پیاز خپله موږ نه خرڅوو پیاز نومېږي هو دا په میتر خرڅوي که په ګاز نه دا په متر متر او خرڅوو ګاز څنګه یې؟ زه په دې پوه نه پوهېږم. نو په څه شي خرڅوي اندازه کوي تول کوي وایي زه یې نه خرڅوم او ته ورته چې په څه شي خرڅوې. دا خو موږ څنګه دلته پیدا سوي دي دا خو موږ خرڅوو نه خو لکه دا په کیلو په من خرڅېږي ښه، په من خرڅي لږ یخې اوبه وڅښم زړه مې نه ورته کېږي اوس کې اوس د زړه به بل څه شته کېږي ته پوښتنه ترې وکړه انرجیانې څوک ورته اخلي ده؟ انرژیانې به دی راکوي تاسې مه راته اخلئ هو او انرژي خو موږ درکوو مشکل نشته ده څنګه دی کار روزګار څنګه دی؟ بیخي الحمدلله ښه ده ژوند ښه روان دی؟ بیخي د خدای په د سلامت لري یو څه موده وړاندې زه راغلی وم دلته خرس جوړ و اوس شپه خو پخه شوې ده د دې شپې داسې تاثرات دي چې یو څه مشتریان کم دي که نه بله کومه ستونزه راغلې والا شپه یو خبره ده قسم به پکې نه کوې والله نه موږ باور کوو ساده خبره کوه قسم ته اوس به ده شکي یې والله خپل ویل ما خو نه دي ورته ویلي داسې ما ویلې مالې هغه د شپې لخوا داسې ما ویلې هغسې د شپې لخوا نه یي کندونه بیروبار نه یې دا ما ولې مخکې ته ویلي. پوهېږې دا ډېر یو خوږ وړکی دی او دلته کله کله چې زه راځم دلته ودرېږم دې نه دا سودا زه کوم یو خو دې کې دغه انسانیت او میلمه پالنه ډېره ده زه چې کله ورته راځم چې شی ترې ناخلم دا ما ته نه وایي چې پیسې زه ورته څو روپۍ شوی خپل حساب ورته وکړه نو ډېر یو معززه انسان دی نو ځکه ورسره زه ګپ شپ هم ډېر لګوم ورسره بلد یم ځکه ورسره ګپ لګوم دا خو ګوړکی دی چې دومره یې په عذابه یې که دا بد وی بیا به دې څه نو یو کوه خبره ده ګپ هغه چا سره لګول کېږي چې ستا زړه پرې اوبه وڅکي هر چا سره څوک ګپ نشي لګولی ښه دا خو معلومه خبره ده ته اوس دا راته وایې چې پیاز دې له کومه کړی و ډېر شي پیاز کمه راغلی دا پیاز ته دې موږ هم حیران کړي چې دا تا له کومه کوي دلته خو نه و دا پیاز دا پیاز مینهوالو دا پیژنئ که نه دې ته خو پیاز موږ خو پیاز سوري کنه وایو دا ولې سپین دی دا لکه کابل هوا والی دی او کنه دا سپین اکثره اوس خلک سپین شیان خوښوي دا خو سور دی سپین هم نه دی که زیړ دی سور او سپین دواړه ښیي بد نه وي دا خو زیړ دی نه سور دی نه سپین دی نو زیړ خو نه ده خو دا وخت سره زیړ شوی دا په زیړ کې سپین دی په مازدیګر کې ماسپښین غنم رنګه ده دا لا بله جالبه په پیاز کې چا غنم رنګی نه دی لیدلی خو ده راوکاږه دا نه وایي ښه ډېره مننه مننه ژوندی اوسې له تاسو کور آباد خیر اوسې لږ مو په عذاب کړلې وبښه نو نه دا څه په عذابېدل دي مشکل نشته ساعت هم تېر سو ډېره مننه ژوندی اوسې مننه هېوادوالو چې زموږ خپرونه را سره تعقیبوئ او له موږ سره یاستئ خدای مو آباد لره ښه لیدونکو دلته دوه نورو ځوانانو سره ولاړ یو اول خو تاسو ستړي مه شئ وروره ته ستړی مه سئ په خیر راغلی ښه خو یې صدقه ده سفر دې څنګه و ډېره مننه ښه اوسئ تاسو څنګه یاست الحمدلله شکر ده خپله ښه خیرت ده مننه معرفي وکړئ څوک نوم تاج الدین او دلته کاروبار کوو ډېره مننه تاجالدین دې ورور ته به مو وروګرځو بېرته راګرځو دلته تاسو ستړي مه شئ خیر اوسې خیر راغلی یاست ډېره مننه یو معرفي خو وکړه نوم میرویس میرویس سروبي ولسوالۍ میرویس جانه څنګه یې شکر طبیعت دې ښه دی الحمدلله شپې خوشحاله که د ورځې دواړه دواړه کې خوشحاله یې او دکاندار یې نه رشکوان رشکوان یې او رشکه خو دې نه ښکاري رشکه ولاړه دلته کوم ځای نه دې راویست کابل نه ډېر ښه دی کابل نه چکر دلته راغلی نه دلته کار کوم کار کوې او روزګار مو څنګه دی شکر ساعت دې تېر دی مله بیخي الحمدلله زه ډېر ښه دی مشتریان د ورځې ډېر وي که د شپې دواړه ما مینهوال ډېر دي ستا مینهوال ډېر او دي
د څه شي مینوال دی ډېر دی د رشکوانې ما مینوال هم د شپې ډېر دي هم د ورځې د څه شي مثلا د څه مینوال دي د رفتار د رکشې د څه شي د رکشې مینوال مې دي رکشه دې ښکلې ده ښکلې ده څه رقم رنګ لري شین زرغون زیړ زیړ رنګ لري زیړ رنګ لري او دا زیړ رنګ بیا مینوال لري مینوال لري دا خو بیخي جالبه نه ده بس جالبه ده ډېر ښه دی کوم باید مې شی دې په لیکلي دي که همدغسې چلایه لیکلې مې دي ها بیا رکشه دې بریک لري هر څه هر څه منظم لري کوم باید دې په لیکلی لیکلې مې دي یو زړه وسل غمونه یو زړه وسل غمونه لاندې مغروره کېږه مه خاورې ښایست نه منه دا خو ډېر زبردست دی دغه اول چې دې لیکلی یو زړه وسل غمونه مطلب څنګه یو زړه سل غمونه زړه یو د غمونه سل دي او دا معلومه خبره ده چې سل غمونه دي حساب کړي دي که همداسې توکلي دي وریښي توکلي که حساب یې کې څومره غمونه به ولري یاره بېشماره ده نو بیا څنګه دي هلته سل لیکلي او غمونه دي بېشماره دي سلم لیکلي دي داسې به دې لیکلي وایي چې یو زړه بېشماره غمونه صحیح ده بیا صحیح نه راته دا ځلې به د فرمایش ته ومني ما فرمایش مني او بیا هلته ورسره لیکي چې فرمایش یې چا و او ولې د چا فرمایش ده فرمایش د تا نوم به ورسره ولیکم ما نوم څه شی دی نوم به راوښیم زه به نوم در وښیم بیا به ورسره ولیکي او زما نوم شامالدین دی شامالدین 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 غونچه‌ګل غونچه‌ګل او دا ورته ولیکه که غونچه‌ګل دې لیکه او که شامالدین صحیح ده ډېره مننه مننه تاسو زه سره خبرې کوم څه کار کوي اشکوان لږ مخکې خو راشه کار روزګار څنګه دی شکر د شپې نیمه شپه ده راوتی زړه کې د ویره نشته چې خدای مکړل د به څو ګران رشکه وتښتئ یا به داسې یو پېښه راوشي شپه ده که نه د امن نه خوند اخلي که څنګه د امن نه خوند ښه دی ښه ده وختي تا یو خبره وکړه ډېره جالبه څه دې ویلي زه هغه نه وایو ډېره مننه ورور ډېره مننه تا نه څه ویل میل غواړې که نه یو شعر میر څه شی نه شاعري ماهري ګوډه او ما ته هم تر اوسه نه ده یاده هلته د رکشې باندې 15 بیته لیکلي او دلته یو شعر نسې ویلی هغه هم توکلي لیکلي توکلي مو لیکلي دغسې یو توکلي شعر هم راته ووایه یاره نه به م یاد نه دې ویلي یاد نه زه صحیح ده غمونه دې کم څه نه نوي دي د وخت د فنکارانو غرور هیڅکله مات مشه همدوی دي چې په منګه لوروي دا زمانه یو مننه خو ورنه وکړه شعر یې درته ووایي توجه مننه 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 تاسو ښه ځوانه ته خو پاتې وې تا سره به اوس وغږېږو وایه څه مشکل د ده خو یو زړه دی او سل غمونه دي ستا څومره غمونه دي ما غمونه نشته دي الحمدلله بیخي زیمه منفي او منفي او خوشحالیانې خوشحالیانې ښې زیاتې دي مثلا یو زړه څومره خوشحالیانې یو زړه په میلیه او خوشحالیانې دي او ماشاءالله بیخي ښه دا راته وایه ژوند څنګه روان دی الحمدلله ښه تېرېږي ژوند څخه راضي یې الحمدلله ته په ژوند برلاسی که ژوند په تا برلاسی دی زه په ژوند برلاسی یم ښه د دوکان ستا دی نه زه دلته شاګرد یم شاګرد دی ډېر ښه دی شپه ورځ همدلته یې نو نه خالي د شپې یم د شپې مشتریان ډېر وي که د ورځې والا د ورځې مشتریان زیات وي د ورځې د زیات شپې دونه نه وي نه بس خو ګرمي ده اکثره خلک د شپې هڅه کوي چې سفر وکړي او زیاتره خلک چې دي د شپې سفر کوي او زیاتره چې دي بیا د ورځې سفر کوي یعنې مطلب دا چې خلک د شپې ډېر ځي خو سودا د ورځې ډېره کوي او سودا د ورځې ډېره کوي ډېر ځکه چې ورځې اوږدې دي دغه وختو کې امنیت دی هر وخت چې انسان وغواړي تللی شي چېرته که نه ډېره مننه خوشحال یې الحمدلله خدای نه راضي بیت شعر چپه لنډۍ او څه خو ووایه الله دا شان هم څه وخت نه دی ویلی او نه یې ویلی شو داسې یو توکلي ووایه نه شم ویلی بیخي د ما لپاره ته ووایه زه ستا لپاره زه شعر ووایم هو ډېر ستونزمنه به نه وي دومره به ستونزمنه نه وي زه که نه ما خو له تا نه پوښتنه کړې وي شعر ووایه خو د شعر ما ته چې زده وه درته ویلی مې اوس هغه شعرو کې خوند هم نشته ولې دلته ګوره بېرته سوال پیدا څنګه شعر کې خوند نشته نشته اوس افغاني خوندونه نه کوي شعر او بې خونده کېدل مطلب دا دی سړی ډېر غمجن هسې بیا شاعري سره لږ څه فاصله اخلي او یا ښه ورغر کېږي زه غمجن سوی نه یم که نه تر اوسه پورې نو بیا څنګه د شعر مزه تللې شعر مزه مخکې وه اوس نشته اوس چندانې مزې یې نشته مثلا څه رقم مزه یې تللې ده مزه یې تللې ده بس څه به درته ووایم ښه مخکیني شاعران چې وو هغو به پښتو ادب ته د زړه نه کار کوو اوسني شاعران چې دي هغوی البته ټول نه بعضې بازار ته کار کوي
داسې شعر ته د شعر په سترګه ګوري چې پتاسه یم پتاسه یعنی طبیعي ښکلا یې راخیستې د مصنوعي ښکلا اوس پکې شعر زه مصنوعي ختمه کړې ده یعنې داسې چې فحشا ته لاره هواروي هوس پرستي کوي بالکل نو په دې خاطر باندې هغه شعر کې چې کم کیف پروت و کم کمال پروت و کم کشش پروت و اوس هغه پکې نشته هغه البته کاروان صاحب وایي چې دریا زاهدان سپي د دوزخونو شاعران خو شاګردان د ښکلې رب بالکل ما درته ویلې چې شاعران البته د شاعرانو په نوم هغه کسان چې صرف کرښې تورې او د ټولنې ناسور دي هغه زیادون مثلا ما وړاندې درته ویلې چې پتاسه یم پتاسه یا داسې شیانې چې هغوی یادوي چې زه ګندګیر یم او داسې نور شعرونه زما ذهن کې اوس هم راځي چې هغه وایي ته چې په بام باندې ولاړه وې تا چا ته کتل هغه ورته وایي زه چې په بام باندې ولاړه وم ما تا ته کتل بالکل داسې نه یو شعر مې بله ورځ واورېدو یو شپېته دوه شپېته درې شپېته څلور شپېته پنځه شپېته همداسې اوږده هو اوس دا څه شی دی اوس دا شعر دی که څه زه نه قافیه نه ردیف نه احساس کوله اصل کې هغه نور خبره یو خو بل خو غورځوله چې تی پرېږدي اصل کې دې نه غوښتل چې شاعران دې نه خفه شي بل خو دې رانه خلاص کړې په دې چې تا شعر ویله او ته یې هم رانه خلاص کړلې ته به اوس شعر وایه نه شعر خو چې ما درته ویلی خو ما به مخکې اول کې درته شعر ویلی زه درته شعر ووایم یو شعر خو ته موږ لپاره ډالۍ کړه شپه ده چې زموږ د ژوند په شپه راغلې سپوږمۍ ستړې مه شې رڼا رڼا شي څوارلسمې پیړۍ ستړې مه شې که امن سوله جوړه راغله ورته دا به وایم هلکه ستړی مه شې ته هم جلکۍ ستړې مه شې څلور لسیزې د جګړې په منځ کې پلی راغلې د زغم د جار شم د کاروان شاعرۍ ستړې مه شې صحیح شو مننه ډېره مننه تاسو څه ویل غواړئ شعر میر شعر خو نه وایو ما وړاندې د شاعرانو اړوند ځینې خبرې وکړلې دا د زړه له درده مې وکړل ګوره زموږ او تاسې یو خبره ده او ټول منلې خبره هغه دا ده چې شاعران د ټولنې سترګې وي صحیح دی کله چې شاعران د ټولنې سترګې وي ژبه وي نو هغه باید داسې څه ووایي چې ټولنه ښې خواته رهبري کړي نه داسې چې هغوی داسې یو څه شعرونه کې راواخلي چې ټولنه په لوی لاس کندې ته ګزار کړي تباه یې کړي او بالکل مثلا ډېر شیان داسې شته دی چې یار مې شرابي په نیمو شپو راځي غېږې له زما په زنګېدو راځي زما نوی نسل به دې نه څه یاد کړي ته یې راته ووایه نن به زه ګډېږم تاسو تماشه کوئ دا اوس دې نه زه چی یاد کړم زما زوی ته دا چی وخوري یعنی دا که موږ همداسې دوامداره دا واورو زموږ ذهن اوړي زموږ راتلونکی نسل به د شعر سره علاقه نه نفرت به ورسره پیدا کوي او هغه ټولنه چې موږ نن سبا یې لرو هغه نور هم د تباهۍ لور ته روانېږي نو زه د شاعرانو لطفا هیله کوم چې هغه شعرونه چې زموږ استاد د ټولنې اسلام په خلاف وي هغه شیان باید ونه وایو مثلا اوس که اسلام درته وایي چې شراب حرام دي نشه حرامه ده او شعر کې ته په زغر د سره وایي چې نه زه دا شی کوم زه هغه شی کوم اوس ځینې شیان زما په خوله کې دي خو ویلی نه شم بالکل هان چې د ټابلیټ کا چې نن سبا یو شی دي ځینې ځوانان پرې له بده وخته اوښتي دي هغو ته پکې کمپین کېږي صفت کېږي چې داسې هغسې که نه نو فکر نه کوي چې دا غلط دی دا ټولنې په تباهي دی پرته له شکه د شعر ښکلی او سپېڅلی مروار اخلي بدرنګه کوي او د دې ترڅنګ حواس ته کار کوي حواس ته کار کول مطلب په دې معنا چې د شعر سپېڅلی اړخ راخلی حراموي یې ځان ته په لاس باندې دا مه کوئ له دې څخه ډډه وکړئ ډېره مننه ډېر نیک پیغام و خوشحاله اوسه الله دې ښه لره بس دې پیغام سره سره به خدای پاماني وکړو چې لاره اوږده ده ډېره مننه رښتیا هم لاره اوږده ده او ځو ننګرهار ته به ځو مخلص صاحب بالکل ننګرهار ته ځو او وګورو چې اوس خو څو بجې دي تقریبا چې 12 بجې کېدونکي دي که نه 12 بجې کېدونکي دي 15 دقیقې د پاسه زه غلط شوی یم نو چې څو بجې به رارسېږي ما هم ساعت سرچپه اچولی هلته مې اودس وکړو او ساعت مې سرچپه اچولی و پام خو دې دی که نه ذهن ته ډېره مننه بیا ونه چې ښې مزې دې وکړې ډېره مننه او ته باید مخلص صاحب تخلص دې ذهن کې هغه څنګه ذهن کې ماشاءالله ډېر پیاوړی زه خو نه یم پوه شوی څنګه مخکې دې ویله چې په ذهن کې ډېر قوي یم ساعت مې سرچپه کړی و باید مډال راکړئ پرته له شکه ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسي الله تعالی دې ښه لري ډېره مننه قدرمنو لیدونکو نن مو راسره د سروبي هغه شپنۍ ښکلا ننداره کړه او هغه د هیوادوالو په اصطلاح باندې زړهخواله مو هم ولیدله ډېره مننه چې له موږ سره پاتې شوئ خدای مو آباد لره زموږ یوټیوب در سره تعقیبوئ او نورې خوندورې او ځانګړې خپرونې به هم ولرو ډېره مننه خدای مو لره
سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې.